زموږ په معاشره کې خو ډیر کم داسې دی چې د ښځو د نړیوالې ورځ لمانځل کیږي. پښتونخوا نیشنل عوام پارټۍ موږ ډیر کور ودانۍ وایو چې دوی موږ ته د ډیر ټایم بعد داسې ښه پروګرام راکوي او دا ورځ پکار ده چې په انټرنیشنل لیول خو نو جوړیږي چې په عام کوڅو په کلي کې چې کوم میرمن دي دوی ته هم موږ دا خبره ور وښودو چې بابا موږ دا حق لرو، موږ د سړي سره د وژه په وژه یو. لیکن زموږ ځینې داسې زنانې دي چې خپل دا حقوق میرمن دي هغه در سړي د لاسه لاندې دي. یو کور چې جوړیږي دا په یو ښځې جوړیږي. نو پکار دی چې دوی په انټرنیشنل لیول په نیشنل لیول باندې پکار دی چې په دې باندې که د احتجاج په دغه کې که د مظاهرو غي که پروټیسټ وي ودیسي. موږ دا ورته ویل غواړو که ته غواړې چې لوی افغانستان پرامنه وي، دا دې پر مخه ولاړ سي، دا دې د نور چې کوم نړۍ دي در داسې دي ودرېږي، نو پکار دی چې ته یو ښځې ته تعلیم ورکې او دا تعلیم ته پرېږدې. که زموږ داسې خویندې وي چې ایجوکیټډ وي، پوهنتون کې کالجانو کې وي، په سکولانو کې وي چې پرده یې دا بند کړي دي پرېښي دي، نو هغه خویندو ته زه دا ویل غواړم چې تاسې په کور کې چې کوم ماشومان در سره دي، کومې ستاسې نورې خویندې دي، پکار دی تاسې چې څومره زده کړه کړې ده دا هغوی ته ترلاسه کړئ چې کوم وخت په افغانستان کې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه حکومت راسي، بیا به هغه زنانې پر شا نه وي، هغه چې کوم تعلیم یې پاته سوی هغه به دی ترلاسه کړی، بیا به خپل پرمختګ وکړي. خالي 8 مارچ نه باید هره ورځ موږ د زنانو دپاره د زنانو ورځ وي. نو پښتنې زنانې چې کوم زیاتره زموږ ایجوکیشن په حواله به زه خبرې کوم، زموږ پښتانه چې دي هغه خپل لوڼو باندې سبق نه وایي، په کورو کې کښېنولي پرایمري پاس وي یا میډل پاس وي، مخ ته ایجوکیشن نه ورته ښيي. نو دا ورځ د دې دپاره هم ښه ده چې زموږ پښتنې زنانې راوځي، خپل اواز پورته کړي او تر کورو پورې خپل اواز ورسوي چې خپل زنانو باندې خپل بچیان باندې تعلیم حاصل کړي، نه صرف په ایجوکیشن کې بلکې میډیکل کې بلکې په سیاست کې هم دوی خپلې زنانې مخته راولي. زه به دا وختي ډېر ولو چې خپل پښتنو خویندو باندې سبقان نه ویلې ورونو یا خپل پلرونو، خو اوس دغه لږ کم سوی دی. په دې وجې دوی نه په ویلې چې زموږ خویندې به ځي سکولانو ته او بیا به دوی څنګه سي، څرنګه ماحول دی، دوی په هغه ماحول کې څرنګه سي. نو د دې دپاره دوی دا دغه وکړي چې موږ په خپل زنانو باندې سبقان نه ویو او خپل دغسې خپل الکوان چې په هغوی زیات سبق وکړي چې هغه زموږ ته مخ ته به زموږ معاشي حالات وي دغه به وي، په هغې کې به زموږ مرسته کوي. زه خو دا وایم دا زموږ خوشقسمتي ده پښتونخوا پارټۍ په تاریخ کې اوله واره د زنانو څانګه جوړه کړه او بیا په تاریخ کې اوله واره نن 8 مارچ باندې د زنانو ورځ لمانځل کیږي. زموږ چې کوم قومي کانګرس وسولی په هغه کې زموږ پارټۍ پښتونخوا نیشنل پارټۍ خپلو زنانو ته ځای ورکړی، جلا څانګه ور جوړ کړه. زموږ مرکزي سیکرټري هم زنانه ده، زموږ صوبایي سیکرټري هم زنانه ده. دغسې موږ په علاقو کې په ضلعو کې زموږ یونټان شروع دي، لګیا یو موږ کارونه کوو، دغسې موږ علاقې جوړوو. د زموږ هر ځای چې موږ تللي کورو ته زموږ زنانې خوشحالې دي. حالانکه داسې زنانې هم دي چې هغو ته د سیاست په حواله یې چې شعور هم نشته، خو هغه دغه کې چې زموږ لور دی یا زموږ خور ده هغه د مخته راسي په سیاست کې، نو دا څوکه کار موږ روان کړ. کلیوالې شي تاسو معلومه دي چې هغه د کور ګسه راوتلي دي، هغه په سیاست پوهېږي، نو هغو ریسپونس داسې ښه نه وي، خو موږ څوکه لګیا یو. موږ د دوی ریسپونس د سیاست په حواله باندې که د تعلیم په حواله وي موږ د دوی دغه کوو.